که چی د بلای فیلمو شوقیان یاست تاسو لپاره دا یو ښه خوندور بلای فلم دی. که چیم ته سبسکرایب چم نه دا رقم سکر سبسکرایب کیږي دا زما چینل ته سبسکرایب کوي ورونو لایک چم خور چې زه دی ورونو دا رقم سبسکرایب کیږي. هر مکتب خپل ځانګړی او رسمي رواج لري. په هندوستان کې د ډیلی ښار کې یو مکتب چې هم یې مشهوره رسمي درلودل. هر کار د واټن په ورځ دوی د یوې ونې دعا کول چې رواجونه یې پاکه ونه نومېدله. ویل کېدله چې که څوک دا ونې ته دعا وکړي نو هغه به خپله رښتینې مینه عاشقي پیدا کړي. خلک به د لیرې ځایونو څخه راتله د دې میدان سره چې خپله رښتینې مینه پیدا کړي، خو هغه مینه کبیتا نیمګړې پاته شوله. د رخصتي ورځ په لمانځلو په مهال یوټیوبر ته ورته کیسه وویل. هوبي واټن ورځ ټوله دروغ ده، رښتیا د عاشق وجود نه لري. میری یار د غږونو له رواجونو میدان ته راځي ترڅو فکر وکړي د رواجونو ونه او روح او د هغه دا چې کله سره وویني وایي دا دوه وخت شعر ورکه وي چې کسر کې معلومېدلی یې نه. ته چې یو ورو یې چې دم پر ساعت ورکه سي راسي او ورکه سي دم پر ساعت ورکېږي دا رقم خو نو نه کېږي چې دم پر ورځ ورکه یې. بابا ورسره ښکاره شي بابا یو ورو وژني یو پیری غواړي چې د خو پیریانو وژونکی دی. هر ځای چې په مخ ورځي پیریانو دا شان وژني د پیریانو د شان سره دغه ده د سره یو توپانچې په شان پیریانو دا شان وژني رقم کم پیریان وژني دی. دا د سلا ده چې په دې سره د پیریان ولي پیریان یې په سلیم مري که نه مري دا لاندې کومنټ کې ولیکئ. د په دې باندې پیریان وژني رقم پیریان وژني مړه سوي انسانان وژني او دغسې نور پیریان وژني. د پیري په سترګو عینې کې دغه ویولي هغه عینې کې دغه څه واخلي او خولې په سترګو کې. آیا پیریان هم عینو کې په سترګو کوي؟ د یو پیری مړ کې دغه عینې کې واخلي او په سترګو کې د هغه نه وروسته دته مکتب ته زنګ ووهل چې دلته هم یو پیری دی راسه دا پیری مړ کړه چې رقم کېږي دلته بېګناه انسانان ډېر مري یو درخت کې دی چې هر څوک هغه درخت خواته ورسي هغه انسان یو څو ورځې کې بس مري. راسه موږ سره کومک وکړه. مکتب مدیران ډېر زارۍ ورته کوي ځکه چې ډېر بې ځایه مړي وسوله چې هر ورځ ګوري یو مړی نوی مړی کېږي وایي ډېر بېګناه انسانان وسوله. مدیر د مکتب مدیر زنګ ورته ووایي چې راسه کومک راسره وکړه. په دغه وخت کې چې کله دی پوه سي دغه رقم دغه دی نو دی را روان سي. په دغه وخت کې یو نفر دغه درختې خواته ورسي او ډېر په ژړا سي وایي زه خپل رښتینې مینه غواړم. په دغه ملګری شاوخوا ګوري چې دی څه سو. په دغه وخت کې مدیر ته راغله په عذاب دی وایي خدای خبر چې اوس څوک به مړ سي. چې کله دا دغسې دی هلته ناسته درخت سره چغې بغارې وایي زه خپل مینه غواړم زما سره ما مینې چم وکړئ زه یې پرېښولم. په دې وخت کې دی فکر وایي دغه وخت کې دا مدیر روان دی پیرې حمله پر وکړي او دی یو درخت پسې وتړي په درخت پسې تړلی دی او بدار کړی دی. په دغه وخت کې دی مړ سي. یو اعلان وسي چې بیا د میلې ورځ ده. دی شاوخوا ګوري چې دا به اوس څه کېږي. بیا ګراریان دي چې اوس څه وکړو. د مکتب رخصتي بیا راجسله د شپې د خوا دی دواړه روان دي بیریږي چې نه چې بله مونځ راسي او دا بابا د مکتب خواته حرکت راوکړي چې زه باید ځان مکتب ته ورسوم او بېګناه انسانان خلاص کړم. په دې وخت کې دوی چې روان دي شپې د خوا بیخي ډېر بې ځایه بیریږي. مابینځ کې دا ښځه ولاړ ده یو پلا وایي بلا به دې خواته وي دا نفر د مسلمان یو خواته وګوري بلا به دا بلې خواته وي دا بلې خواته وګوري. بیا وایي شاید چې ولاړ یې دا یې ولاړ وګوري وایي دې خواته دا خواته ده د بیخي بیرې کې د لاندې وبوي د لاندې وګوري. بیا ورته وایي ولاړ بوي دی چې کله ولاړ خواته وګوري چې وګوري هلته یو شی ولاړ دی چغه کې ګرده وبېرېږي ګرد پر یو خوا وځغلي بل وځغلي دا ډېر بیخي ډېر بې ځایه وبېرېږي. د ده ژبه باندې کېږي دا مسلمان ده ځکه چې دغه وایي د کوچنیوالي دغه رقم یم چې وبېرېږم ژبه باندې کېږي. دا بل نفر بس خان پوهوي برابر راګړ ملګري نور ملګري ته ورسېد دواړو ته برابر درته کش ورکړي هم دویم نفر ته ځکه چې ملګري څه کار لري. دا وخت چې کور ته لاړ شي پرېوځي چې ویده سي چې وګوري شاته احساس وکړي چې یو شی مو دی. په دا وخت کور ته بابا را دننوځي چې دوی ګډه وګوري وایي پیری ګډه چغې وایي دغه وایي چپ شه. بابا ورته وایي زه پیری میری نه یم زه یم بابا. چې دا لوړ ویني دا نارې کوي وایي زما پتلون دې رالوندکی اوس زما پتلون شین سو بهر دا ورته څه بد بوی دې جوړ کړي. دا ورته وایي زه بابا یم دې مکتب ته راغلی یم غواړم چې سره کومک وکړم. په دې وخت کې سهار چې وایي څه کیسه ده دا اوس مدیر مکتب مدیر ورته وایي دلته یو پیری دی وایي ګډه خبر شوله ګډه به یو خوا شاوخوا ته وځغلي وایي دا کوچنیان به ګرده وبېرېږي
د شپې لخوا ګرځي په مکتب کې چې دا پیری خیر دی چیرې د په لاس کې یو ساعت دی. په دغه وخت کې چې دا راسي ورته ودرېږي مېرمنه یې ورسره وویني دلته په دغه ځای کې. دا وایي زه پیغله ملک ته وایي زه پر تا مینه یم. د هغه نه وروسته دی ورته وایي زه پر تا مین یم، ته پر ما مینه یې که نه؟ دا ورته وایي زه هم پر تا مینه یم. په دغه وخت کې دا چې کله روانه سي نو شاوخوا ګوري چې مخامخ ګوري خو کم یو ښځه ولاړه ده. د هغه نه وروسته دا په خپه کې ویې په دارې دا غواړي چې په دارې کې. په دغه وخت کې بابا خبر سي چې یو خبره سوې ده، پیري یو کار کړی. د هغه وروسته راسي دا یې خلاصه کړي. چې خلاص یې کړي د هغه نه وروسته دی فلم ملک چې دغه د پیري سره یو ځای ناست ولاړ دی ورسره. په دې نه خبر چې دا یو پیری ده. د مکتب په بس کې ناست دی وایي دی به اوس څه کوي؟ ده خو به ساعتونه تېري. دلته دی ناست دی پیري سره. هغه ورته وایي زه پیري یم. دی ورته وایي ته ما سره مسخرې مه کوه. د هغه وروسته چې دا خپله شکلکه ښکاره کړي دی چیغې کړي چې بلا بلا چیغې وهي. په دغه وخت کې دی راسي چې وګوري دروازه لار بند وي او دی دیوال ته څو کاشکې هغه ځای لرې لسي او دا د باندې اوځي. دا خوا باندې د بیا هم چې زما مینه پوره نه سوله. هغه نو اوس دی چې مکتب ته روان دی وایي اوس به دی څه کوي؟ دا به څونه ګلان کړي. هغه بابا دی موټر ته راچولی ځان سره بوځي وایي بلا د هغه وایي د مینې بلا ده. دی چې کله پر دننه دی چې وګوري تاکې تاکې تو طریقه ده دروازه وتړسي او چې ورته وګوري هغه پیری دی. مرد هم چیغې وایي پیری پیری پیری. وایي چیرې دی شانتونو؟ دی ورته وایي چې کله دا پوښتنه کوي وایي شانتونو چیرې دی ورته وایي. په دغه وخت کې دا ورسي د بابا سره هغه راپورته کړي او ځان سره راولي چغې کړي په غوږو کې چې دا په سر کې کڅرې کې زنګ وسي او هغه هلته ځوب سي. هغه نه وروسته دی راپورته کړي په غېږ کې راوړي لاندې کرا راته کوي چې دی ورته وګوري ګرد وبېرېږي. چې کله دی وویني دی ګرې یو خوا سره ځغلي خو ځغستلی نه سي. دوی په ځغاسته سي تعمیر ساعته وخېږي. دی یو خوا ځغلي بل خوا ځغلي بل وایي الله بل وایي بت ته نارې. په دغه وخت کې دی ولاړ سي یو نفر مسلمان چې د هغه د بلا په غېږ کې کښېني. بل ورته وایي ستا په بلا په غېږ کې ناست هغه سپک وغورځي. دی به ورځي نه ورځغلي بل ورته وایي زه پر تا مینه یم. بله ورته وایي زه پر تا نه یم مینه ته په لا یې. په دې وخت کې دی سلام ادا کوي وایي سلام سلام. دی چې پول دار ورغلی بلا ته چې زما سره چم وسو دا ورته ما سره چم کوي. په دغه وخت کې چې هغه بابا یې هغه راویسي سهار سي هغه ورته راسي د هغوی پر ځای ورته لاړې وایي دا به شاوخوا به نه وي دلته یا وایي دلته شاوخوا کې نسته. هغه دی ورته وایي دلته څنګه رالې؟ چې هغه ځای ته تګ کوئ چې پیري زه تګ نه شم کولی چې زه پیریان وژنمه. په دغه وخت کې بلا ورته راسي او دوی په غواړي چې په عذاب کې. نو دغه وخت کې دی ورته وایي ګونګی راسي ورته ودرېږي وایي رقم خبرې کړي دغه غواړي کیسه نه په خلاصېږي. دا ناپوه انسان پوه کړه چې خبرې ونه کړي قرار ځای پر ځای ودرېږي. دی ورته وایي اخر څه وکړو اوس د په لاسه څنګه ځان خلاص کړو؟ دی ورته چې موږ خلاص کړو دی په لاسه. دوی په واټساپ کې خبرې سره کوي. په دې وخت کې چې ورته وګوري دا ولړ په هوا کې ناست دی په ورځو کې ناست دی. دا ورته وایي چا سره په خبرو اخته دی؟ دا وایي ملګری یم دی انتیا مو وخت رانږدې دی په دې خطر. دی ورته وایي راځه چې ورته وګوري دا په هوا کې ناست دی. دا مېرمنې چې دا څنګه کار دی څنګه په هوا کې ناست دی شانتونو. په دغه وخت کې بابا ورته وایي چې دا د یوې پیرۍ کار دی. دی خو ده سره غواړي چې واده وکړي او دی غواړي چې مړ کړي. دا ورته وایي نو دا څنګه کار کېږي؟ دا ټینګې به شو هغه ورته کاشکې دا ول دا ما تختې ورنوله. دوی فکر وایي څنګه ځان خلاص کړو دې پیرۍ څخه. په دې وخت کې دی ولاړ شي بابا ته. بابا ته وایي څنګه ځان خلاص کړو؟ یو دانه پیشي یو دانه موږک او یو دانه چغال. چې کله دا شیان حلال کړه او ویې خوري باره نور نو په څه کار نه لري. د هغه نه وروسته دی غواړي چې د دې بلا ته یو رقم ماته ورکړي. دې خوا ته ګوري اخر معلومات وکړي چې دا کیسه څه وه. پخوا وختو کې دا چې و پر چا مینه وه هغه چم ورسره وکړي او دا په چم سره د دې ویډیوګانې چې وي هغه یې خپل ملګرو سره واستولې. د هغه نه وروسته دې ورته وایي چې دا رقم کیسه دا اوس دا باید چې دا کار باید چې خلاص شي دې باید چې حساب ورکړو شي. د وخت چې دا پوه شي دا دی چم ورسره کوي دی ګرده غواړي چې مړه کړي ملګري او د مېرمنې چې هغه مړه کړي د شانتونو. په دې خاطر د درد ورته بابا ته وایي نه دې پرېږدمه. په دې وخت کې د ملګري لر تړلی دی غواړي چې مړه یې کړي. وایي ته ورته راڅخه خلاص کړي خو دا ور نه شي خلاصېدلی دې ته وایي. په دې وخت کې دی شاوخوا ګوري ځاري ورته کوي مه کوه داسې کارونه مه کوه دا ولې وژنې ته. د دې وخت په چې کوم وخت کې چې دې سره چم مه کوه دا یې مړه کړله. دا وخت کې دا دلته دغه و دا ورته وایي زه ستا پخوانی ملګری یم. دې چې کله په یاد سي د لاس ټاپې ته وګوري په یاد سي د پخوا وختو کې ده دوی دواړه سره ملګري وه. بارې زاري ورته کوي دا چمونه مه کوه. بېرته دا راولاړ سي په غېږ کې دا ونیسي دا زاري ورته کوي وایي زه په چم سره مړه کړلم ته ولې زه خلاص نه کړم. وایي ما ستا پسې پلټنه وکړله ما هغه ورته وویل چې دا ده مړه کړې ده خو هېچا زما خبر نه منه. ما عسکرو ته هرله وکړه چې ده څه ویډیوګانې یې خپرې کړي دي په انټرنېټ کې خپل ملګرو ته یې ورسولې خو عسکرو زه ته بندي کړم دغه پر ځای بندي کولو پر ځای د هغه وروسته ما ډېر پلټنه وکړله چې تا څنګه دغه کمې دا کمه. په دغه وخت کې دا مړه سي بلا نور ختمه سي د روح هم ختمه سي. که چیرې دا فلم مې خوښ شوی لاندې کمنټ کې ووایاست که نه مې خوښ شوی هم ووایاست او کوم فلم مې خوښېږي هغه هم راته وایاست چې
که چیم ته سبسکرایب چم نه دا رقم سبسکرایب کیږي دا زما چینل ته سبسکرایب کوي ورونو لایک چم خور چې زه دی ورونو دا رقم سبسکرایب کیږي